سلامونه، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته راغلاست ویو. نن سهشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د زمري 14مه چې د 2025 زیږدیز کال د اګست له 5مې سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه سپورټي خبرونه وړاندې کوم. زابل ولایت کې د لاس چپه کولو سیالۍ ترسره شوې. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې له 2 کلبونو د 40 ورزشکارانو ترمنځ د لاس چپه کولو سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د استاد باچا کلب لومړی او د عبدالقیوم کلب دویم مقام ترلاسه کړ. خوست کې د ټپ بال کرکټ سیالۍ وشوې. د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش آمریت اړوند ټپ بال کرکټ فدراسیون د استازولۍ له لوري په مرکز متون ښار کې د 5 لوبډلو ترمنځ د مرحوم متي الله توراب په نوم د ټپ بال کرکټ سیالۍ پیل شوې. د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ اخلاص کلب کې د 10 ورزشکارانو ترمنځ د رسمي لوبو کې یو سبک دوستانه سیالۍ وشوې. دغه سیالۍ د نویو ځوانانو او لویانو ورزشکارانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې چې په پایله کې 15 تنو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. او د سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې د میدان وردګ ولایت په مرکز کې له 8 ولایتونو د 160 ورزشکارانو ترمنځ د وشو سیالۍ وشوې. په دغو سیالیو کې له کابل، هلمند، خوست، لوګر، کندهار، غزني، پنجشیر او کوربه میدان وردګ ولایتونو څخه ورزشکارانو ګډون کړی و چې په پایله کې کابل لومړی او لوګر دویم مقام خپل کړ. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24. تر سبا خبرونې د الله په امان.